السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، یو نوې هڅه ده، یو نوې کوشش دی. یو کلام مې لیکلی دی، ډېر پخوانی دی، د اولني دور لیکل دي. د مسافرو په باره کې دی، سوال او ځواب دی. نو یوه هڅه هم داسې کړې ده چې یو حیات صاحب زموږ ملګری دی، زما ډېر ګران ملګری دی، یو حیات سوز افریدی. هغه په پاکستان کې ژوند کوي. هغه به زما نه د پاکستان نه سوال کوي او زه به دلته نه ځواب ورکوم او په تاسو باندې به دا ویډیو ګورم. جی او حیات صاحب. مسافره نن دې بیا ولې رنګ تور دی؟ خدای قسم چې را په یاد مې کلی کور دی. مسافره ورځ په ورځ کمزوری کېږي. لګېدلی مې په زړه د هجران اور دی. مسافره توره ږیره شوه سپینه. د پردو غمونو پاڼه مې په سر سور دی. مسافره بس ته کلي ته رادرومه. د قسمت لوښی مې پړ مخې نه سکور دی. مسافره مسافري دې نوره پرېږده. په کتاب د پښتنو تېښته پیغور دی. مسافره فکرمند د چا په یاد شوې؟ زما فکر همیشه د یار په لور دی.